د ولسمشر غنی لرې کولو لپاره 11 ټاکنیزو ډلو کار پیل کړی. مخکې له دې چې نور معلومات درکړو، مهرباني وکړئ زموږ چینل سبسکرایب او د زنګ تڼۍ کیکاږئ ترڅو په راتلونکي کې زموږ ویډیوګانې له لاسه ورنه کړئ. د راتلونکو ولسمشریزو ټاکنو 11 ټاکنیز ډلو د اوسني حکومت لرې کولو او یو موقت حکومت جوړولو لپاره مشورې پیل کړي دي. دغو ډلو کې د حنیف اتمر، فرامرز تمنا، نورالحق علومي، حکیم تورسن، احمد ولی مسعود، رحمت الله نبیل او ځینې نورې ډلې شاملې دي. د ټولو نیوز د رپورټ له مخې دوی ویلي چې د جوزا لومړۍ نیټې وروسته د حکومت قانونیت له منځه ځي. دوی د یو موقت حکومت د جوړېدو غوښتنه کړې. د اتمر د ډلې ویان قادر شاه ویلي دوی او 11 نورو ډلو ته به د جوزا لومړۍ نیټې وروسته دغه حکومت مشروعیت ونه لري. د اساسي قانون له مخې د ولسمشرۍ له ټاکنو 15 کاله وروسته د جوزا په لومړۍ د ولسمشر دنده پای ته رسیږي. اساسي قانون کې دا هم ویل شوي چې د ولسمشرۍ ټاکنې باید د ولسمشر د دندې له ختمېدو 10 یا 15 ورځې وړاندې وشي. ولسمشریزې ټاکنې باید د حمل په 11مه شوې وای، خو د ځینو ستونزو له امله ونه شوې چې اوس د ولسمشر د کاري مودې له پوره کېدو وروسته کیږي. مننه چې د ویډیو تر پایه موږ سره وئ. مهرباني وکړئ د افغانستان اکسپریس چینل سبسکرایب او د زنګ تڼۍ کیکاږئ ترڅو په راتلونکي کې زموږ ویډیوګانې له لاسه ورنه کړئ.